يعني جدر تول جانية النزام تمي جانانية النزام تمي جانانية خرازة درتك شنما قلستان أرمان درما قلستان أرمان درما مرجمك ويارك بداري خواه بابا دويتي بداري خواه بابا دوي دورسترقدي خماري غمازة نتدي خاري غمازة نتدي خاري فرمایش در جنرال مکان کوپلو باجا منشا خان کوپلو کلا خان چکدارو حاجی نعمت گل رحمانو او نسیم خان کوپلو دناست ملګرو دغه فرمایش دی زما لیونی وخت زما ستړیا قسمت چې وار سړی ته کښېنم د ګناه څه ملامت زما لیونی وخت زما ستړیا قسمت چې وار سړی ته کښېنم د ګناه څه ملامت چیرمن حاجی احمد شاه خان حاجی محمد رفیق کوپل سردار برات خان حاجی خداینور حافظ نصرت جانان عباس خان درانیو کاری عبدالله او حاجی مرحمد آیات خان شمشوزی و حاجی نافع دوزی او شفیع خان دغه فرمایش له ټولو ملګرو یو ورځ به راسي په اخبار کې شربوي دا په ټول بازار کې وه چې یو مین وژلی ځان دی دا یې د لاسه د جانان یو ورځ به راسي په اخبار کې شربوي دا په ټول بازار کې وه چې یو
فالزين بموايا سلامنا هوا هوا شاستوز وانا نباني ويا سلامنا هوا هوا فالزين بموايا سلامنا هوا هوا فالزين بموايا سلامنا زړه من لا چې آشنا دسترګې واړوي زړه من لا چې آشنا دسترګې واړوي ځوانه دې خپسې او له ما دسترګې واړوي ځوانه دې خپسې او له ما دسترګې واړوي زړه من لا چې آشنا Thank you.